همونو که هلو مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او صحت پر جامو کې به پټ دوستانو په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو د لاست سین ان انلاین اپشن چې دی هغه په واتساپ کې څنګه کولی شو هغه اف کو دوستانو د 2022 نوی اپډیټ چې په واتساپ کې کوم دی هغه دا اپډیټ راغلی دی چې لاست سین ان انلاین اپشن چې دی هغه تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره هغه هیډ کړئ یعنې دوستانو د لاست سین ان انلاین اپشن څه دپاره ده ډېر دوستانو ته به دغه پوښتنه ولاړېږي چې دا د څه دپاره ده او څه کار کوي فرض کړه دوستان تاسو چا سره میسج کوئ په واتساپ کې تاسو چا سره خبرې کوئ یا چا سره تاسو سره کال کوئ په واتساپ باندې نو کله چې تاسو کوم بل ملګری تاسو ته هلته راشي یا تاسو خپل واتساپ راخلاص کړئ نو ستاسو واتساپ هلته ورته ښکاري چې دا انلاین ده نو دوستانو په دې سره به تاسو کوم د اپشن چې دا تاسو آن کړئ بخښنه سره اف کړئ نو هغه کس ته به داسې نه معلومیږي چې دا کس څه ټیم واتساپ ته راغلی دی یا کوم ټیم دی په واتساپ کې کار کړی ده او کوم ټیم دی واتساپ ته راځي یعنې دوستانو ده ته به بالکل داسې یو معلومات کېږي چې دی بالکل د واتساپ نه ده خلاص کړی د سر نه تر څو چې ده ته ریفلی جواب نه وي ورکړی دی به په دې باندې یقیني وي چې بالکل دی دې ته راغلی نه دی یعنې ډېر دوستان به وایي چې دی خو آنلاین د ولې ماته میسج نه کوي تاسو مثال کا فرض کا تاسو ډېر بیزي او تاسو ته څوک میسج کوي هغه تاسو ته هغه ته هم ښکاري چې دا سړی ته زه میسج کوم او دی هم په واتساپ کې آنلاین ده خو دی ولې ماته ریفلی یا ماته ولې جواب نه راکوي نو دوستانو په دې سره تاسو کولی شئ په خپل واتساپ کې دا سیټینګ وکړئ چې تاسو چا ته میسج کوئ چا سره مصروف یو بل کس تاسو ته میسج کوي هغه ته معلوم نشي چې دا کس آنلاین ده نو دوستانو ویډیو کې تر اخره وګورئ که دا ویډیو مو خوښه شوه ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ دوستانو او دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن درسره ووهئ ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته ټول مخکې درورسیږي نو دوستانو دې لپاره به تاسو راشئ خپل واتساپ راخلاص کړئ کله چې تاسو خپل واتساپ راخلاص کړئ دوستانو هغې نه وروسته به تاسو راشئ دوستانو دلته به تاسو په دې درې ډاټ یا به درې ټکي نښان باندې به کلیک وکړئ دوستانو وروسته له دې نه به تاسو دلته راشئ په دې سیټینګ باندې به کلیک کړئ کله چې تاسو په سیټینګ وروسته به دوستانو تاسو په دې پرایوسي باندې به کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دغه دوم نمبر کې تاسو وینئ چې دلته لیکلي دي لیست سین ان انلاین تاسو به دوستانو سمپل په دې باندې کلیک وکړئ کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو غواړئ چا سره مثال میسج کوي بل کس ته تاسو ښکاره شي یا د انلاین د په دې واتساپ کې نو تاسو به په دې ایوری ون باندې کلیک وکړئ نو تاسو دوستانو وینئ موږ سمپل مخکې نه دلته په ایوری ون باندې ده نو موږ غواړو دوستانو چې هغه چا ته معلوم شي چې زه چا سره میسج کوم هغه ته معلوم شي چې دا کس بالکل په واتساپ کې آنلاین نه ده دلته نو دوستانو ښه دلته به دوستانو تاسو په دې ایوری ون باندې کلیک وکړئ چې دلته به تاسو داسې یو کس ته تاسو میسج کوئ هغه ته به ښکاري چې دا کس آنلاین ده که نه ده او دوستانو تاسو چې غواړئ چې دې کس ته تاسو معلوم نه سئ بالکل چې دی په دې واتساپ کې آنلاین ده که نه ده تاسو به په دې سم ایز لیست سین باندې به کلیک وکړئ دوستانو دا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به خپل ملګري تاسو ته په داسې معلومیږي چې دا کس بالکل په دې واتساپ کې د سره سته نه دوستانو په دې رقم تاسو کولی شئ خپل آنلاین اپشن چې دی هغه آف کړئ یعنې چاته معلوم نشي چې دا کس آنلاین دی که نه ده دوستانو تر نن ویډیو مو همدومره تر بل ویډیو پې چې زه تاسو سره حاضرېږم نور د الله په امان